نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، په دې موضوع باندې ما اراده وه چې یو 2-3 ورځې مخکې د تاسو سره دغه ویډیو نشر کړم او دغه ویډیو تر تاسو پورې در ورسوم، خو دا چې وخت مې پیدا نه کړو چې دغه ویډیو د تاسو سره شیر کړم، نو دغه ویډیو ضرور وګورئ او تر اخره پورې وګورئ. دغه روانه میاشت چې کومه ده چې د شوال میاشت ورته ویلی کېږي، د رمضان مبارک نه وروسته میاشت چې ده، دا یوه بهتره میاشت، خو لیکن په دې کې به یو عمل موږ ته بیان کړو چې هغه ډېر بهتره عمل دی او په دې میاشت کې ډېر اجر او ډېر ثواب لري. هغه دا دی چې د رمضان مبارک د میاشتې نه وروسته په شوال میاشت کې چې څوک 6 روژې ونیسي، د دې په حدیث کې ډېر فضیلت لري. یو حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې د رمضان مبارک روژه ونیسي، د هغې نه وروسته بیا په شوال کې 6 روژې پسې ونیسي، نو الله جل جلاله به دغه انسان ته دومره اجر ورکړي لکه پیرا کلي چې روژه ونیوي. او په بل حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې د رمضان مبارک روژه ونیسي او بیا په شوال کې 6 روژې پسې ونیسي، نو دغه کس ته به الله جل جلاله داسې د ګناهي نه به دغه انسان د ګناهي نه پاکي لکه دغه انسان چې د میر نه نوی پیدا شوی وي، لکه په کومه ورځ چې د میر نه پیدا شوی وي، هیڅ ګناه یې نه وي کړي، نو داسې به دی د خپلو ګناهونو نه پاک شي. نو موږ او تاسو اوس هم د دغې میاشتې تقریبا 18 ورځې په واک کې لرو، هغه میتوس ته 18 ورځې نه رپوتې دي دغه میاشتې، نو کوشش به یې وکړو چې دغه 6 روژې خپله ونیسو او بل مسلمان ته هم دا پیغام ورسوو، تر څو یو بل مسلمان هم د میتوس د خبرې نه متاثر شي.